زه راغلی یم جبل نور ته، دلته مخکې هم یا غار حرا چې دی مخکې هم راغلی وو، خو اوس داسې وخت دی ماشاءالله چې لمر هم نشته دی، ګرمي پکې نشته. دې خوا ته وګوره، دې غر ته که موږ دې طرف نه وګورو هم ډېر په کافي اندازه کې پورته دی. دې طرف ته که هم وګورې، هغه طرف ته که هم وګورې، خو لکه څلور طرف ته شمال، جنوب او شرق او غرب طرف ته مکې نه هغه ځای تاسو ته ښکاري. تقریبا فکر وکړه یو 6 کیلومتره خو لرې دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ځای نه به راته دلته راز و نیاز ته د الله تعالی او دومره لرې راته د چا په خاطر باندې دلته چې اوس زینې دی سړی چې راخېږي نو فکر وکړه چې خولې خولې خو پرېږده چې ډېر داسې ما غوندې کمزوري خل داسې په 1 ساعت 1.5 ساعت کې راختلی هم نشي. اوس خو دلته د خل نه نوځي، څوک لمونځ کوي، څوک یو شی څوک بل شی که نه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې ځای ته راته هم دلته به وو د مشرکینو د وجې څوک ورته نقصان ونه رسي، چون هغه وخت کې مسلمانان ونه دی یوازې